د روان کال په جون میاشت کې عکاس خبریال شان سمیت د پاکستان پولې ته نږدې د لویدیځې پکتیا په پراخو سیمو کې د A5 لومړي پراشوټي ډلګۍ سره یوه میاشت ګزمې وکړې. افغانستان ته د بیا نظر کولو په پلمه ولسمشرۍ ته د باراک اوباما د کامیابۍ تقریبا کال کیږي. په میدان کې د پرمختګ ډیر کم څرک لیدل کیږي. په مخابره کې غږ راځي چې په قطار کې یو هموي ټانک په ځمکني ماین لګېدلی دی. له قطار څخه سرتیري خپلو ملګرو ته د کومک لپاره ورځغلي. 2 نفره چې یو یې سپین ږیری دی نیول سوي دي. څوک زخمیان سوي دي؟ د ځمکني ماینونو د ویرې سره مل دوی په احتیاط سره د ټانک خواته ورغلل. خوشبختانه چې څوک پکې ټپي نه شو. هیڅ امکان نه لري چې میندې دومره نږدې ښخ شوی وي او دې لعنتیانو دې هیڅ نه وي لیدلی. دوی په چټکۍ چاودنې ته نږدې کورونه تلاش کوي. منظم سي هلکانو، منظم سي، یوازې مه ځئ، ژر رادننه سئ. نیول سوي خلک د چاودېدونکو توکو د معلومولو په موخه معاینه شول. لاسونه یې خام شنه دي. لاسونه یې ورپاکوو او بیا سپری پر وهو. دا بیا د هر ډول بارودو لپاره جلا جلا رنګ ښکاره کوي. دوی دي؟ سرتیري د ټانک جوړېدو ته انتظار دي. سپین ږیري راغلل چې د نیول سوو خلکو د راخوشي کولو غم وکړي. افسر پوښتنه ورڅخه کوي چې دوی خو به طالبان نه وي لیدلي. هر ځای د هغه وخت قصه وي. دوی د افغانانو ملکیت الزاوه. طالبان ستاسو لپاره کار نه کوي، دوی ستاسو پر ضد کارونه کوي. بحث د ماښام لمانځه ته خلاص شو او 2 نیول سوي خلک خوشي شول. د امریکا د ستراتیژۍ مهم عنصر افغان ځواکونه دي، مګر اکثره وخت داسې معلومیږي چې دوی نور اهداف تعقیبوي. دوی دلته د طالبانو په نوم بې ګناه خلک نیسي او خپل شخصي تجارت ورکوي. تیر ځل چې موږ دلته راغلو دوی وویل چې موږ هیڅ مهمات نه لرو، هیڅ شی نسته، موږ په ګزمه نسو وتلی، موږ دلته پاتیږو. مګر ټولو هر څه درلودل، چانټې یې د مرمیو ډکې وې. دا د ولایت د والي عبدالله کټوازي سره یو مهم ملاقات. د امریکا قومندان کیپټن کارنر د ځایي افغان ځواکونو د مشرانو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي. دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپله وظیفه ترسره کړي، چې د کلي شاوخوا کې امنیت راولي یا طالبان ونیسي. والي دا هر څه ردوي. تاسو ټول مسؤلیت په موږ باندې مه راچوئ، یعنې د افغانستان په حکومت مه راچوئ. تاسو هم دلته مسؤلیت لرئ. زه به تاسو ته ووایم تاسو باید دلته یو ډېر وسیع عملیات شروع کړئ. دا څه بې وفا خلک دي. دوی وایي طالبان راځي زموږ ښارونه راخرابوي او موږ ځوروي. هغه 1-2-3 نفره وي. ښه نو په کلي کې څو نفره یاست؟ یو 200 نفره خو به وي. ښه نو ولې نه وژنئ؟ د دې ټولو سره کلاشینکوفونه یا نورې وسلې وي.
مګر هغه راځي او موږ وژني. ښه نو خو تاسې یې مړه کوئ. دا که اوس زموږ ښار ته راغلي وای وختي به مې لا وژلي وای. د $1.5 میلیون د مین ضد امرا هغه موټر دی چې د برتانوي سیاستمدارانو لخوا راغوښتل شوی دی. یوازې دی د ځمکني ماینونو پر وړاندې مقاوم ښکاري. کومک در سره وکم؟ مګر ځینې کمزوري هم لري. هر وخت چې موږ راووځو یو مشکل ورته پیښیږي. Every time we come out, one breaks. It's great. او دا په حقیقت کې د افغانستان لپاره نه دي جوړ شوي، د عراق لپاره جوړ شوي دي چې ټول سړکونه دي. دا د دې لپاره جوړ کړي دي د ځمکني ماینونو سره مقاومت وکړي. دا یو بل مین وهلي امرا موټر دی چې په یوه ژړه ډبه بشپړ د کار لوېدلی دی. دا خلک غواړي چې موږ یې د وطنه ووځو. د دوی هېواد یو وارې 19 کاله روسیې اشغال کړی او اوس بیا دا دی موږ اشغال کړی دی. دا ځای هم لکه عراق داسې دی. هلته چې زه وم هلته هم داسې کروندې او پټي وه. زه خو خوشحاله یم چې د دې ځای ولاړ سو. څو اونۍ وروسته بو برګډال کوم چې په دې عکس کې معلومیږي ژوندی ورک سو. تر هغو یې په اړه هیڅ معلومات نه وه چې بالاخره د طالبانو په یو خپره سوي انځوریزه کې د بندي په توګه راڅرګند سو. هغه لا تر اوسه نه دی خوشي سوی.